ستړي مه شئ. غواړو چې بیا هم مطابقي سوالونه د 10م صنف د لومړي فصل سوالونه حل کړو چې موږ او تاسې مخکې درس کې 15م سوال هم حل که. اوس راځو 18م سوال ته. په 18م سوال کې په 40مه صفحه کې ویل شوي په کوم قیمت اکس پولینوم د 12x په توان د څو په اکس منفي 14 باندې پوره قابل تقسیم ده. دا سوال تقریبا معادل د نورو سوالو ته ده چې چون دلته تکرار راغلی. که دلته موږ پولینوم ولرو چې کا اکس مساوي کېږي 3x مکعب منفي 7x مربع منفي 9x جمع پی دا او پولینوم ده. که چیرې دا په چې تقسیم شي x منفي 14 تقسیم شي د پی قیمت پیدا کوي که چیرې پوره تقسیم شي. که دغه پولینوم په ده باندې پوره تقسیم شي. پوره تقسیم په دې معنی چې باقي مانده صفر. ګورئ که موږ 10 پر 2 پوره تقسیم د ویش وړ ده یا تقسیمیږي باقي مانده چی کېږي؟ صفر. باقي مانده صفریږي. له دې نه موږ داسې نتیجه اخلو وخت چې دا تقسیم د دې څه چون پوره تقسیمیږي دلته یې ویلي چې که چیرې دا پولینوم په اکس منفي 14 تقسیم سي په هغه صورت کې تاسې د پی قیمت پیدا کوي. خو وخت چې دا په دې تقسیم سي باقي مانده باید چی 14 پی ډیرو به کوي کا 14 موږ تشکیلوو چې 3 ضرب 14 مکعب منفي 7 ضرب 14 مربع منفي 9 ضرب 14 جمع پی. دلته ګورو چې دغه باقي مانده است. خو چې دا باقي مانده است په کوم قیمت دی پی باقي مانده صفریږي په خاطر دی چې دا تقسیم دی دسه په هغه صورت کې چې پوره وایي باقي مانده باید صفر سي. خو دلته دا صفریږي یعنی څه معنی 3 ضرب 14 په توان د 3 منفي 7 14 په توان د 2 و دلته کېږي 9 ضرب 14 جمع پی مساوي صفر. ښه 14 په توان د 3 چې سي 14 فکر کوم چې 109 کېږي 14 نور چې ورسره ضرب کو. ښه په هر صورت دلته موږ د محاسبه خو موږ او تاسې کولی شو چې پیدا کړو د پی قیمت منفي 3 ضرب 14 په توان د 3 مثبت 7 ضرب 14 په توان د 2 منفي 9 ضرب 14 دا ما په انتقال کړ. دغه محاسبه کوو د پی قیمت لاسته راغلی 3 د په 14 خپل نفس کې ضرب سي بیا له 3 سره ضرب سي 2 د پی ضرب سي له 7 سره دا ډېر وخت نیسي. دغه قیمت د پی ده. مونږ راغلو 2م سوال ته. نو 18م سوال خو څه 19م سوال. ښه که چیرې پولینوم دی دا معین سوال ده 9 15x مربع جمع 6x منفي 7 په چی باندې تقسیم سي په 2x x جمع m باندې تقسیم شي. که دا پولینوم په x جمع m باندې تقسیم شي دا 19م سوال و. که چیرې دغه پولینوم په x جمع m تقسیم شي که دغه پر د x جمع m تقسیم شي باقي مانده یو پاتیږي. چې باقي مانده یو پاتې څه دلته په دې صورت کې د ام قیمت پیدا کړئ د ام قیمت. ښه خو بیا هم دلته موږ باقي مانده تشکیلوو
پی منفي ام پای وخت چې دا تقسیم دي داسې باقی مانده لاسته راوړو من 15 منفي ام کل مربع جمع شپږ منفي ام منفي اوه ښه دا باقی مانده سو ښه دغلته څه وخت د ام قیمت په کوم قیمت د ام چې همدغه باقی مانده یو کېږي خو یو باقی مانده دلته دا مساوي له یو سره وضع کوو چې دا کېږي منفي 15 ام مربع منفي شپږ ام منفي اوه مساوي یو منفي 15 ام مربع منفي شپږ ام دا څه منفي اته البته دلته کېږي 15 ام مربع جمع شپږ ام جمع اته مساوي صفر دویمه درجه معادله خو موږ او تاسې ټیټو صنفو کې کار کړی دلته د ام قیمت پیدا کوو په نهم و اتم کې هم کار کړی دلته نوشته کوو ام مساوي کېږي یا له طریقه د چړیپای فرمول د محمد بن موسی شپږ دېرش شل تقسیم دی شل ضرب د اتو څلور ضرب د پنځو شل ضرب د اتو یو سلو شل ضرب د اتو یو سلو شپېته پر څو پر لاسو ښه دغه ځای کې موږ ګورو چې ام منفي شپږ مثبت منفي شپږ نه له لاسو څخه شپږ لاړه څلور له پنځو څخه درې لاړه دوه دلته یو پاتې کېږي منفي لاس دلته یوه خبره ده که چیرې دا عملیه صحیح کار سوي وي بیا به یو چک کړو په دې خاطر دغسې ام قیمت نشي پیدا کېدلی 15 اکس مربع ده شپږ اکس دي منفي اوه صحیح که پر اکس جمع ام تقسیم شي باقی مانده یو کېږي صحیح دلته موږ پی منفي ام موږ خلاف د علامې تشکیلوو پی منفي ام چې موږ تشکیل که دلته کېږي 15 منفي ام مربع منفي شپږ ام منفي اوه صحیح دا کېږي منفي 15 منفي شپږ ام منفي اوه یو چې دا په لار ساعت ته پاتې کېږي اطراف هم په منفي تقسیم که دغه شکل ښه دلته څه کوو دا معادله جذر نه لري وخت چې جذر نه لري داسې حکم کوو چې دا جذر نه لري داسې قیمت د ام پیدا کېدی نشي چې هغه تقسیم دغه سي او باقی مانده یو سي ښه بل سوال یویشتم سوال ده دلته ویلي که اکس یویشتم سوال کې څه وایي یویشتم سوال کې وایي چې یویشتم سوال کې وایي که اکس څلور وای منفي درې زاید دوه سي د لاندې الجبري افادو قیمتونه پیدا کړئ اکس که څلور سي وای منفي درې سي زاید دوه سي په هغه صورت کې دلته دوه جزء لري یو جزء علاوه یو پر دوه اکس مربع منفي یو پر درې وای مربع جمع یو پر څلور زاید مربع د دې قیمت چای کېږي خو که اکس څلور سي دغلته هم اکس څلور ده نو د دې قیمت کېږي یو پر دوه څلور مربع منفي یو پر درې منفي درې مربع د زاید قیمت دلته وضع کوو یو پر څلور دوه مربع البته دا کېږي شپاړس تقسیم دی دوه و اته دا کېږي نهه یو درې نهه کېږي که نه منفي هغه کېږي دوه و دوه څلور یو دا کېږي اته منفي درې پنځه جمع یو شپږ یعنی که چیرې اکس دونه وای دونه زاید دونه سي دغه قیمت چی کېږي د اکس و وای و زاید قیمتونه دغه ځایو کې وضع کوو او لاسته راځي ده ښه بل سوال کار کوو دا یویشتم سوال ښه یویشتم سوال نوشته دي چې یو جذر د دې معادلو راکړل سوی تاسې بل جذر پیدا کړئ دغه اکس مکعب
منفي 3x مربع جمع x منفي 3 مساوي 0 یو جذر څو ده؟ یو جذر ده 3 یو جذر 3 وي بل جذر پیدا کړئ بل جذر یې پیدا کړئ ښه که جذر د معادلې کولی شو چې وضع یې کړو حتما دا صفري وي دلته یوه قضیه لرو که x مساوي 3 یو جذر د معادله وي دا په چی پوره قابل تقسیم ده؟ په x منفي 3 پوره قابل تقسیم ده ښه اوس دا په x منفي 3 تقسیموو که تقسیم ترکیبی کار وکړو یا غیر ترکیبی منفي 3x مربع جمع x منفي 3 تقسیم دی x منفي 3 ښه x مکعب تقسیم دی x مربع x مکعب کیږي منفي 3x مربع کیږي مثبت منفي مثبت دا خلاصیږي x کته کوو او که منفي 3 هم کته کو پروا نه کوي x تقسیم دی x یو x تقسیم دی x یو ضرب دی x منفي 3 دلته دا مثبت منفي مثبت خلاص ګورئ چې پوره تقسیم جذر ده ښه اوس یو جذر بل ورکړی بل جذر تاسو پیدا کړئ موږ کولی شو چې یو تقسیم کې که اوه تقسیم د دوه وکړو 3 ضرب 2 شپږ دا کېږي یو دا نوشته کولی شو اوه مساوي کېږي 2 ضرب 3 جمع یو داسې نوشته کولی شو دلته موږ نوشته کوو چې x مکعب منفي 3x مربع جمع x منفي 3 x منفي 3 ضرب x مربع جمع یو جمع باقی مانده یعنی دا تجزیه است مساوی 0 نه که چیرې اوس x منفي 3 مساوی 0 x مساوی 3 و x مربع جمع یو مساوی 0 x مربع مساوی منفي یو x مساوی کیږي جذر د منفي یو جذر نه لري یعنی چای حقیقی جذر نه لري موهومي جذر لري نه جذر نه لري یعنی یو جذر 3 ده بل جذر موهومي ده دا یو سوال هم حل که دلته بیا څو سواله ورکړي چې نور به هم بیا تاسو کار وکړئ عین روش ده سر ښه 50 سوال له دې څخه یو مستطیل دی یو مستطیل چې ابعاد څو دي x جمع 15 و x جمع 2 بل مستطیل ده چې مساحت څو هغه ابعاد چی دي x جمع 3 دي و x جمع 1 ده ابعاد یعنی بود طول و عرض یو مستطیل ابعاد x جمع 15 دي و x جمع 2 دي بل مستطیل x جمع 3 و x جمع 1 بل مستطیل ده دلته ویلي که کله مساحت د دې مستطیل نه دوم مساحت تفریق کړئ نو دا نتیجه چای لاسته راځي یعنی دغه یو موږ دوه مستطیل لرو یو مستطیل x جمع 15 ده طولی هر چی حتما x جمع 2 بل مستطیل البته چې لږ ذره به لږه نه وړوکی وي x جمع 3 ده x جمع 1 و د دغه مساحت نه دغه مساحت تفریق کوي هغه مستطیل چې ابعاد x جمع 15 و x جمع 2 دي له هغه څخه x جمع 3 و x جمع 1 مساحتونه سره تفریق کړئ موږ مساحت ټیټو سمپو کې لوستلي چې مساحت طول ضرب دی عرض
یعنی په څه معنی دا مساحت د اولینه x جمع 15 ضرب x جمع 2 منفی x جمع 3 و x جمع 1 دا ضربیږي x ضرب x x مربع 2x جمع 15x جمع لس دلته x ضرب x x مربع و منفی x منفی 3x منفی 3 حدود متشابه دیده x مربع ل x مربع سره خلاص 2x و 15x و x و x څلور سو دا 3x و لس منفی 3 و دغه مساحت حاصل تفریق د مساحتوی دغه دومره ده. ښه راځو د اته څلوېښتمې صفحې 23م سوال حل څه په همدغه شکل 25م حل څه 28م سوال لاست 28م سوال حلوو که چیرې x منفی 1 په توان د 3 و او x مکعب جمع ax مربع جمع bx جمع c دا یو پلونوم ده دا دواړه پلونه پورتني پلونومونه معادل وي چای پیدا کړی تاسې د بي قیمت پیدا کړئ د بي قیمت پیدا کړئ. ښه دلته ګورو چې دا دوه پلونومونه معادل دي ډېرو بخیر چې دا وارې موږ سوال کې چای راغلی یو پلونوم ده x منفی 1 کل مکعب بل پلونوم ده x مکعب جمع x مربع جمع bx جمع c دا یو پلونوم دا بل پلونوم موږ مخکې درسو کې ویل چې دوه پلونومونه چې وخت معادل وي هغه مجهولات چې طاقتونه او قاعدې سره مساوي دي ضرایب سره مساوي یعنی دواړه طرفو کې هغه مجهولات چې قاعده او طاقتونه مساوي ضرایب یې کولی شي مساوي ونیسو. اوس دلته ګورو چې x منفی 1 کل مکعب مساوي له x مکعب جمع ax مربع جمع bx جمع معادل 3 هغه که ونیسو ښه به وي. ښه دلته اوس موږ کولی شو ته انکشاف ورکړو ځکه انکشاف د دې چې د x مکعب ضریب دلته چای ده دلته چای د x مربع دلته په دې شکل اوس دا نو شکل چې x مکعب c a مربع b مثبت ده مثبت منفی c x مربع b 1 جمع c a b مربع x منفی 1 مکعب 1 x مکعب جمع ax مربع جمع bx جمع c دلته ګورو هغه حدونه چون دوه پلونومونه چې معادل وي هغه مجهولات طاقت و قاعدې سره مساوي دي ضریبونه یې موږ کولی شو مساوي ونیسو یعنی یو مساوي له یوه سره ده a له څو سره مساوي ده دلته هم x په توان د 2 لرو x a مساوي له منفي 3 سره او دلته هم x لرو او دلته هم x لرو b مساوي کېږي څو سره 3 سره او ثابت دلته c ده c مساوي کېږي له منفي 1 سره. که چېرې دوه پلونومه موږ معادل ولرو دغه پلونوم دا پلونوم معادل دي پورتني پلونومونه دوه پلونوم معادل دي بي قیمت پیدا کړئ دلته. ښه دلته صرف موږ ته ویلي چې د بي قیمت پیدا کړئ ولې کولی شو چې د ام پیدا کړو د بیم پیدا کړو د سیم پیدا کړو بي مساوي کېږي له څو سره له 3 سره بي قیمت مثبت 3 کېږي او منفي 3 ده جوابونه هم در حال چې ورکړي منفي 1 ده منفي 3 ده 3 ده 1 ده مثبت 3 صحیح ده. ښه دلته اته څلوېښتمه صفحې ته ورسېدو
او یو ورځ بله مو هم دا سوالونه کار کوو او نننی درس هم همدغلته ورسېده. دغه سوالونه څه چې د اول فصل تمرین ده ټول محتویات همدغه تمرینات ځان کې لري. نو په دې لحاظ تاسې کوشش وکړئ چې جفت شمېرې باندې تاسې کار وکړئ او طاق شمېرې ما حل کړئ. نو اوس هم درس خلاص شو او بس بیا بل ساعت درسي کې به موږ او تاسې بیا په نورو سوالو باندې کار وکړو او په مخه هم ښه درس ختم شو.